نبی پیغمبر به هیڅ کله تاسو ته دا ونه وایي چې د پرشته یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړي. آیا دا کېدای شي چې یو نبی تاسو ته د کفر حکم وکړي هر کله چې تاسو یې مسلمانان؟ او یود کا کله چې الله تعالی د پیغمبرانو نه وعده وخستل دو چې نن میش تاسو ته کتاب او حکمت در کړه دی سبو کچېره یو رسول تاسو ته روشي او کوم تعلیم چې تاسو سره د مخ کې نه موجود دی د هغه تصدیق کوي نو تاسو به ضرور په هغه باندې ایمان وروړی او د هغه امداد وکوي. د دې وعده نه رسته تر الله تعالی پښتنه وکړه آیا تاسو د دې اقرار کوي او په دې باندې د مو د واده ټینګه ذمہواری وخلای؟ هغه وویل چې هو میش اقرار کوي. الله تعالی و فرمایل شادو نو تاسو گواهان اوسئ زه هم تاسو سره گواه یم. نو څوک چې د دې نه بعد وګرځیده نو هم دغه خلک فاسقان دي. آیا نو دوی د الله تعالی د دین نه غیر بل دین غوړي؟ حال دا چې خاص هغه الله تعالی ته غوړی چې دو هر هغه څه چې په اسماني نه او ځکه کې دي په خوښه یا په ناخوښه او خاص هغه ته بدی ورګرځولای شي. تو ورته وایه میش ایمان راوړی دی په الله تعالی او په هغه کتاب چې په میش نازل کړل شوی دی او په هغه څه چې په ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغې په اولادې باندې نازل کړل شوي دي او په هغه څه چې په موسی او عیسی او نور نبیانو ته د خپل رب له طرفه ورکول شوي دي. میش په دی کې د هیڅ یو په منځ کې فرق نه کوي او میش خاص د هغه الله تعالی حکم